خبر تاجکستان او روسیه افغانستان سره پر پولي امنیتي تدابیر ساختو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهر کلیکم. تاجکستان وایي له افغانستان سره پر پولي امنیتي تدابیر ډیرو. د تاجکستان روسي ولسمشر په یو ټلیفوني مکالمه کې د سیمې د وضعیت ترڅنګ د افغانستان پر مسله هم خبرې کړې دي او پر پوله یې د امنیتي تدابیر د ډیر ټینګار کړی دی. د پوتین ویلي چې دوی له تاجکستان سره د امنیتي اقداماتو په برخه کې هر اړخیز همکاري ته ژمن دي او په تازه امنیتي تدابیرو کې هم همکار دوام لري. د تاجکستان دغه راز ویلي چې له افغانستان سره پر پوله د څارن ډیر شي او لا ډیر سرتیري به ځای پر ځای کړي. د روسیې داسې مهال له تاجکستان سره نظامی مرستو خبرې کوي چې د اوکراین په جګړه کې روسي ځواکونو سخته ضربه لیدلې ده. د دې امکان شته چې له تاجکستان او مرکزی اسیا روسي سرتیري روسیې او اوکراین سره وخوځيږي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.